سلامونه. دغه ویډیو ما وکتله. ایټرنل لایف یو وړه شان ډاکومنټري ده، د سیکرټس اف سینټریانس په ګریک کې یو کلی د هغې کې د ډاکومنټري کوشش دا کړی ده چې هلته خلک ډېر عمر تېروي او ډېر اکټیو وي. په یو نوي کلنۍ کې یو کس چې د هغه بغیر له دښمنه ډرایوینګ کوي، سلو نه زیاته رمه چلوي د ګډو بیزو. نو بیا یو ښځه د هغه تقریبا 80 نه بره د هغه خپل پین کیکس جوړوي، بیکري لري. بل یو کس د هغه ونو سره، نیچر سره، طبیعت سره کار کوي. نو دوی چې کوم هغه راز وښوده د اوږد ژوند او د صحتمند ژوند، هغه دا ده چې په نیچر په فطرت کې وخت تېرول، خپل کمیونټي سره. هغه یو کس وایي چې ما ډېر لمسیان دي، هره ورځ ماته یو نه یو راځي دلته غږ راباندې کوي. نو خپل هغه سینس اف کمیونټي یې څخه جوړه کړې. خپلو کې سره مازدیګر کې کینی کوم چې موږ وجیرو کې هلته کوو، په خپلو کلو کې، په خپلو بانډو کې. نو همدغه یو احساس او بل دوی دا وایي چې موږ هېڅ کله هغه خوراک نه کوو چې موږ نه یې جوړ کړی. نو هڅه دا وکړئ چې نیچرل خوراک وکړئ، خپلو خلکو سره ټایم تېر کړئ، او بل ورسره پکې په فطرت کې ډېر ټایم تېر کړئ. صفا خوراک وکړئ، خپلو ملګرو سره، خپلوانو سره بانډار وکړئ، او بل ورسره اکټیو اوسېږئ. ریټایر کېږئ مه. وایي څوک چې ریټایر شي هغه ختم وي. نو که عمر هم ډېرېږي، دا نه ده چې بس جومات کې یو کونج ته هغسې سیده جومات ته هم ځئ، خو خپل هغه کمیونټي ته ونډه هم ورکوئ، هغوی سره مطلب شیر کوئ، یو څه خپل ایکسپیرینس او نور شیونه. ښه وخت.